د الله تعالی په خوږ او مهربانه نوم باندې پیل کوم. دوستانو سلام او ښې چارې. څومره به ښه وي که د رحمان د رحمتونو په دې میاشت کې له کرکې کرکه وکړو او د انسانانو د زړونو د ماتولو او د ځورولو څخه ځان وژغورو. او لا به څومره غوره او بهتره وي که د یو عربي مشهور شاعر دا شعر د خپلو سترګو په وړاندې باندې مجسم کو چې وایي: جراحات السنان لها الالتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. هغه زخمونه او پرارونه چې د تورو او د نیزو په نتیجه کې رامنځته کیږي هغه رغیږي، خو کوم زخمونه او ټپونه چې د خولې او د ژبې د لارې کیږي د هغې رغېدل او جوړېدل ښایي ناممکنه او ناشوني واوسیږي. دوستانو، د ژبپوهنې او د جامعه شناسۍ متخصصین په دې باور دي چې ژبه هم د انسانانو غوندې یا د انساني تمدن غوندې پیدا کیږي، ځوانۍ مرحلې او بلوغ ته رسیږي، بیا زړیږي او له منځه ځي او فنا کیږي. همدغه پوهان وایي چې د ژبې یا د ژبو د پراختیا او د ځواکمنتیا لپاره څو مهم لاملونه دي چې د هغې په پایله کې یا هغې په سیوري کې دا پراخیږي او غټیږي. په دې کې دوی وایي چې په ټولو په سر کې استعمار او استعماري جنګونه دي، ورپسې دین دی، بیا هجرتونه دي، تجارت دی، ټکنالوژي ده او درس او د تدریس سلسله ده. د همدې اصل او د دې اهمیت په بنا له نیکه مرغه زموږ د هېواد یو پیژندل شوی او منل شوی لیکوال او څېړونکی ښاغلی استاد نجیب منلی او یو ابتکار یې کړی دی چې هغوی غواړي، البته دا یوازې نه دی، نور دوستان هم ورسره دي. زما یو بل دوست ښاغلی حیات الله پیاوړی چې تاسو له نوم سره اشنا یاستئ، دوی غواړي، یا زه هم د دې کاروان سره نوی یو ځای شوی او بلد شوی یم چې غواړو چې دغه ځوانان محصلین او محصلانې یا هغه ځوانان چې د ځینو مضامینو په یادولو کې مشکلات لري یا ډېره لیوالتیا او شوق ورسره لري چې د هغو په ضمن کې ژبې هم دی او د هغو ژبو نه یوه هم د عربي ژبه ده. نو زه به انشاءالله د راروانو هفتو او اونیو میاشتو کې الله تعالی نه توفیق غواړو چې او ستاسو همکاري هم پکې لازمي ده. زه به انشاءالله کوشش وکړم چې د عربي ژبې درسونو پروګرام شروع کړو. زموږ د نن ورځې دا پروګرام به یوازې معلوماتي او تقریبا داسې مقدماتي بڼه به ولري. دوستانو، دا کوره چې ستاسو په مخ کې دا زموږ د ټولو شریک خاورین کلی دی او دغه ته په انګریزي کې ورته ګلوبل ویلیج ویل کیږي. د ټولو انسانانو نفوس چې په دې کوره کې اوسیږي 7.8 میلیارده دی، یعنی په بله معنی چې 700 میلیونه انسانان په دې کې اوسیږي. دغه 700 میلیونه انسانان په 1112 مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. لکه مې چې یادونه وکړله، دغه پوهان په دې نظر دي چې د دې کورې د ژبو ویونکي تقریبا د هغو څخه 2.5 ژبې یا مړې شوي دي او یا هم د مرګ او د زوال په لارې باندې روانې شوي دي. د دغو ژبو په ډله کې په هغه 5 اولني کتار یا پوړیو کې چې ولاړې دي یوه هم د عربي ژبه ده. البته په سر کې د چینایي ژبه ده چې هغې کې د ماندرین ډایلکټ یا د هغې چې کوم لهجه ده هغه اوله ژبه ده، ورپسې بیا انګریزي ده، په دریم قطار کې هندي ده، په څلورم قطار کې یوه احصایه وایي چې هسپانوي ژبه ده، خو بله وایي چې نه عربي ژبه ده. د عربي ژبې د ټولو ویونکو شمیر 448 میلیونه دی چې دوی په 22 هیوادونو کې میشت دي. که تاسو دلته وګورئ، دغه د شمال د افریقې او د منځني ختیځ او د شبه جزیره عربي په څنګ کې بیا تاسو لپاره به شاید د ځینو دوستانو ته به جالب وي چې ووایم چې د جیبوټي او د سومال او د جزر القمر چې دغه د افریقا په ختیځه څنډه کې پرتې جزیرې دي، دا هم د 22 عربي ملکونو په جمله کې راځي. دوستانو، د عربي د ژبې د پیدایښت یا د اصلي وطن په هکله باندې 2 مختلفې نظریې دي. یو نظر خپله د یمنیانو دی او د هغه څوک چې د یمنیانو د نظر ترڅنګ ولاړ دی او د هغوی نظر تاییدوي.
دوی فکر کوي چې د عربي ژبې اصلي مرکز یا د پیدایښت ځای یمن دی، هلته د قحطان قبیله ده او دغه اولنی سړی چې د عربي ژبې نسبت ورته کیږي د هغه نوم و یعرب بن قحطان چې دا یمنی و. نو دغه د عربي ژبه هم د یعرب د کلمې نه راغلې ده او عربي ژبه د سامي ژبو له څانګې څخه ده چې تر ټولو نه نږدې هغه ته چې کومه ژبه ده هغه عبري یا هیبرو ده چې د تورات او د یهودو ژبه ده. بل نظر دا دی چې نه د عربي ژبې اصلي موطن یا اصلي وطن هغه د حجاز سیمه ده چې د سرې بحیرې په ختیځ کې پرته ده او دغه د مدینې منورې او د مکې معظمې چې کومې سیمې دي دغه ته حجاز ویل کېږي چې انشاءالله بیا کله به په تفصیل باندې په دې باندې بیا تفصیلي خبرې به ولرو. خو دغه د حجاز کې چې کوم قبیله وه د هغې نوم عدنان و. نو دوی وایي چې اصلي د عدنان قبیله اصلي عربان دي چې په حجاز کې اوسېدلې ده. ولې هغه د ارکیالوجي یا د لرغون پیژندونکو د پوهانو له نظره اولنۍ ډبرینه لیکنه چې په عربي باندې پیدا شوې ده هغه په 328 میلادي کال کې په فلسطین کې پیدا شوې ده. دوستانو د عربي ژبې د قدامت خبره مو یاد کړه. 3 نومونه چې هغه د عربي د ژبې سره تړلي دي او د عربو لرغونی تاریخ لري په هغو کې یو هم حضرت هود دی چې دا د عاد قوم ته پیغمبر راغلی و د عربانو. دویم چې کوم نوم یادیږي هم په قرآن کې راغلی دی او هم په تاریخ کې راغلی دی هغه صالح علیه السلام دی چې د هغه د قوم نوم سمودیان او دوی د حجاز په شمال کې او د اردن د منطقې د اردن د هیواد په جنوب کې یو منطقه ده چې مدائن صالح ورته وایي. ما دا ځای ډېر پخوا تقریبا 15 کاله وړاندې چې زه محصل یم نو دغه منطقه ما د نږدې څخه لیدلې ده. دریم نوم هغه هم د سبع ملکه یا د یمن کې یو منطقه وه چې د هغې پاچۍ یا ملکۍ بلقیس نومېدله او دا تقریبا د میلاد نه 9 پیړۍ وړاندې د حضرت سلیمان بیا چې کله د یمن نه فلسطین ته لاړه او د حضرت سلیمان پیغمبر میرمن ده دغه نکاح ورباندې وتړله. دغه ښځه او د دې سره په څنګ کې د ملا چرګک د یا هدهد ورته په عربي کې وایي د دې دواړو قسم د سورت النمل د قرآن کریم کې راغلی ده. نو دا 3 هغه نومونه دي چې د اسلام نه مخکې د عربي قوم قدامت او لرغونتوب په ګوته کوي. کله چې د عربي ژبې ادیبان په خپل منځ کې کینې او بنډار کوي نو هلته د 6 نومونو یادونه تقریبا لازمي ده. د دوی په سر کې د عمر القیس نوم راځي چې هغه د جاهلیت د پیر یا د زمانې شاعر دی. ورپسې یو صحابي دی هغه نوم حسان بن ثابت دی. بیا د اموي دربار مشهور شاعر فرزدق. ورپسې په 4 ردیف کې بیا د عباسی یا د حمدانی دولت چې دا په شام کې تیر شوی دی په 4 هجری پیړۍ کې احمد الطیب المتنبی. ولې ورته متنبی وای دا یو جلا کیسه لري چې ان شاء الله کله به په تفصیل په خبره وکړو. او دوهم معاصر مرحوم شاعران دي یو فلسطینی شاعر محمود درویش او بل هم مرحوم د سوریه شاعر هغه نزار قبانی دی چې دا زما ډیر خوښیږي او زه د شعر نه ډیر سخت لذت وړم. همدارنګه د موسیقي په نړۍ کې د عربي موسیقي نړۍ کې هم 3 نمونه ډیر خاص ځای لري. یو هم د مصر مرحومه سندرغاړې ام کلثوم ده چې په 1955 کال کې وفات شوې ده او دوه هم اوسني معاصر ژوندي سندرغاړي دي چې یو هم د لبنان فیروز او بل هم د سعودي محمد عبدو ده چې په عربانو کې په فنانو العرب یا د ټولو عربانو مشر سندرغاړی یا د دوی استاد ګڼل کیږي. دوستانو د وخت او پاملرنې مو مننه کوم. زه هیله مند یم چې تاسو به زموږ د نن ورځې دا ویډیو تاسو په فیسبوک کې له دوستانو سره شریکه کړئ او هم به زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مخکې دې چې مخکې در سره وکم یو حدیث ته اشاره کول غواړم او هغه زموږ په ځینو خلکو کې او حتی په کتابونو کې ډېر مشهور دی وایي چې پیغمبر د خدای ویلي دی چې عربي د جنت ژبه ده او پښتو د دوزخ ژبه ده. ما د دې حدیث په اړه باندې ډېر لټون وکړ تقریبا 3-4 ساعته ونیول او بل اخر دې نتیجې ته ورسېدلم چې د حدیثو د علم 3 غټ نمونه چې په هغو کې امام ابن تیمیه، امام ابن حزم او معاصر محدث چې په دې وروستیو کې وفات شوی دی الالباني. د دوی درو نظریات ما وکتل او دوی درو ویلي دي چې دا حدیث موضوعي دی، یعنی دا چا لګیډه جوړ کړی دی، دا حضرت پیغمبر دا خبره نه ده کړې. نو امید دی چې موږ کله خبرې کوو
موږ باید د تعصب او د کرکې نه کار وانخلو. او بیا هم وایم چې د حدیث چې کله وایو چې دا پیغمبر ویلی دی، موږ باید په حدیث پیغمبر پسې هغه خبرې ونه تړو چې پیغمبر د خدای نه دي کړي. یو ځل بیا مننه او روژه مو قبوله.